د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی لوبغاړی رشید خان ارمان لاړ، خو ملګرو چیرته لاړ، کوم ځای ته لاړ او ولې لاړ، په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو. خو هیله ده دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د هر ملګري به خوښیږي. نو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د استرالیا کرکټ بورډ د یوې لسیزې په نامه د لوبډلې نوملړ جوړ کړی او خپور کړی دی چې په دې لوبډله کې افغان بالر رشید خان نوم هم لیکل شوی دی. د استرالیا کرکټ بورډ د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره دوه لوبډلې اعلان کړي چې دې لوبډلو ته یې د ډیکټ یا لسیزې لوبډلې نوم ورکړی دی. د یو ورځنیو لوبو نوملړ کې رشید خان نوم هم شته. د یوې لسیزې د غوره لوبغاړو په منځ کې رشید خان، ایم ایس ډوني، هاشم املا، ای بی ډیویلرز، شوکیب، جاس بیلټر، میچر سټراک، ټرین بولټ، ویرات کوهلی، روهیت شرما او لیست مالینګا لیکل شوي دي. ډوني چې د 2004 میلادي کال څخه د هند په لوبډله کې ولوبېد او د 2019 میلادي کال نړیوال جام څخه وروسته یې د هند په لوبډله کې لوبه نه ده کړې. د استرالیا کرکټ بورډ د لسیزې په غوره لوبغاړي کې راوستی دی. له ده سره دوه نور هندیان ویرات کوهلی چې نړۍ په کچه یو ستوری لوبغاړی دی هم شته او روهیت هم ورسره دی. په یو ورځنیو لوبو کې دویم نمبر توپ وهونکی دی، هم یو ورځنیو لوبو په نوملړ کې راغلی دی. بل پلو رشید خان په 2015 او 14 کلونو کې ایلا افغان لوبډلې ته لار پیدا کړه چې په ډېر لږ وخت کې خورا ښه وځلېد. د افغانستان ترڅنګ په نړۍ کې زیات مشهور شو او ډېر شهرت ورته په آی پی ایل سیالیو کې ورکړل شو چې نوموړی پکې د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې ولوبېد او په خپله لومړنۍ لوبه کې 3 لوبغاړي په سوځولو سره ګجرات لاینز لوبډلې ایرن پیچ، برینډن مکالم او سوریش رینا یې سوځولي او ځان یې لکه د ستوری وځلاوه. استرالیا چې کوم لوبغاړي د لسیزو لوبډلو ته غوره کړي په رښتیا هم د نړۍ په کچه مشهور لوبغاړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ مطلب د لسیزې له لوبډلې ښایي دا وي چې د 10 کلونو په اوږدو کې رشید خان پرته ټولو لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده.